د لومړي زنګون تمرین لپاره تاسو باید په آرامي سره په لوړه څوکۍ یا د خپل بستر په څنډه کې کیناستئ تر څو ستاسو پښې په آزاده توګه زوړول شي. د لومړي تمرین پیل کولو لپاره تاسو باید خپل پښه ور پورته کړئ په دې ډول او خپل پښه پورته کش کړئ. تاسو باید دا موقف د 10 ثانیو لپاره ونیسئ. کله چې تاسو دا کار کوئ تاسو لیدلی شئ چې تاسو د زنګون په اوپرتنی برخه کې عضله چې د کوادریسپس عضلاتو په نوم پیژندل کیږي سختیږي. د دې تمرین کولو پر مهال تاسو باید دا هم په پام کې ونیسئ چې دا یوازې د یو پی سره ترسره کړئ. تاسو باید هڅه وکړئ چې دا د دواړو په سره یو ځای ترسره کړئ ځکه چې دا به تاسو په خته ملا باندې ډیر فشار راوړي. نو کله چې تاسو دا تمرینونه کوئ نو دا یو په یو ترسره کړئ. خپل پښه پورته یا خپل پښه پورته په دې ډول کش کړئ. د 10 ثانیو لپاره یې ونیسئ او بیا ورو آرام کړئ. د غوره پایلو لپاره تاسو باید دا تمرین هر ورځ ترسره کړئ. اوس دویم تمرین د نازو. د دوهم تمرین لپاره تاسو باید د خپل پیس سره نږدې وزن په دې ډول وتړئ. د پیل کولو لپاره تاسو باید یو یا اعظمي 2 کیلوګرامه وزن واخلئ او بیا تاسو باید هڅه کوئ چې خپل پښه په دې ډول مستقیمه کړئ. دا به تاسو د پای د کوادریسپس عضلاتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. کله چې تاسو خپل پښه مستقیم پورته کوئ نو تاسو باید هڅه وکړئ چې دا په بشپړه توګه افقي کړئ. هڅه وکړئ چې خپل پښه په بشپړه توګه مستقیمه کړئ. داسې زند وک نه کوئ. د دریم تمرین لپاره تاسو باید په خپل معدې باندې ودرېږئ او پښې د بستر له څنډې څخه بر ځړول شوي وي. اوس د دې وزن سره تاسو باید هڅه وکړو چې خپل زنګون وخوځوئ. دا به ستاسو د زنګون د شا د عضلاتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. دا عضلات د همسټرینګ عضلاتو په نوم پیژندل کېږي. تاسو باید دا تمرین وړو ترسره کړئ مګر لزر تر لزه تاسو باید د دې تمرین له 10 څخه تر 15 تکرارونه وکړئ. د بل تمرین لپاره تاسو باید داسې کینئ چې پښې مو تاوې وي. یو تولیه یا بالښت د خپلو زنګونو ترمنځ کېږدئ او هڅه کوئ چې د خپل زنګون په زور سره بالښت یا تولیه ټینګه کړئ. کله چې دا کو د رانونو د عضلاتو داخلي برخه پیاوړې کیږي. دا ستاسو د زنګون عمومي ځواک ته وده ورکوي. د بل تمرین لپاره تولیه یا بالښت د خپل زنګون لاندې کیږدئ. آس د خپل زنګون په زور سره تولیه شکته خواته د ځمکې پر لور ټیلا کړئ. کله چې دا کوئ ډاډ ته رسوله کړئ چې پښه مو کلکه پر ځمکه یا چادره لګېدلې وي. هغه باید هوا کې دی. هغه باید کلکه د ځمکې یا خپل بستر سره تماس کې وي او تاسو باید د خپل اعظمي زور سره هغه بالښت چې زنګون لاندې دی ټینګ کړئ. هیله ده چې دا تمرینونه به ګټور ومومئ. دا ساده کورني تمرینونه دي چې تاسو یې د خپل کور په آرامۍ یا حتی په هوټل کې ترسره کولی شئ. دا ساده تمرینونه دي. دی به په سختۍ سره 10 دقیقې وخت ونیسي او ډېر تمرینونه تاسو باید 10 تکرارونه وکړئ او د 10 ثانیو لپاره په دې حالت کې پاتې شئ. خو که چیرې کوم درد یا کومه ستونزه وي نو تاسو باید خامخا خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ یا تاسو باید د روزل شوي فزیوتراپیست سره مشوره وکړئ او یوازې بیا تاسو باید دا تمرینونه ترسره وکړئ. عموماً ټول روغ خلک یا هغه کسان چې درد لري دا تمرینونه ډیر په اسانه کولی شي. خو که د دې تمرینونو څخه وروسته درد زیات شي نو تاسو باید خامخا خپل ډاکټر یا معالج ارتوپيډ جراح ته مراجعه وکړئ. مننه.